الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. نن د هسکې مینې ولسوالۍ د شولګر سیمې ته راغلي چې تاسو وینئ دلته ټول دیکانان لګیا دي. نو دغه ځوانان چې تاسو وینئ دا یعنې د شولو یا د غټو وریجو نال کوي چې دغه شولو یعنې تاسو به غټې وریجې خوړلې وي، هغه وطني وریجې ورته ویل کېږي، یعنې ډېرې مزهناکې وي. د کلیو او د دې ولسونو خلک یې د غوړو سره او د مستو سره دو سره زیاتې خوري، یعنې ډېر خوند پکې دی واقعا سره. نن تاسو وینئ چې دا ځوانان لګیا دي، یعنې دې ته د شولو اشر ویل کېږي. دا ځوانان دغه کلي ځوانان دي او دغه پټي والا زمیندار غوښتي دو باندې نن د شولو نال کوي. دغه تاسو چې وینئ دا نن نه 2 میاشتې مخکې د دې تخم په یو بل ځای کې اچول شوی، کله چې دې اندازې ته د دې دا بوټي ورسېد اوس یې د اغېز نه راویست او دلته یې راوړو په دې پټي کې نال کوي، یعنې د غټو وریجو نال. کله چې دا نال کوي هیوادوالو نو د دې په یو بل شي کې ډېره غټه مزه ده چې هغې ته ویل کېږي کله چې پټی د شولو نال شي بیا ځي همدغې اشرګړو ته دو په کلي کې هلته غټې وریجې او د غوا غوړي جوړ کړي وي، یعنې غټې وریجې پخ کړي وي او د سوچه غوړو سره د غټو وریجو اشر وي. انشاءالله هغه به هم تاسو ووینئ. خو چې دا ځوانان تاسو وینئ لګیا دي، دا به بیا 3 میاشتې بعد دغه وریجې رسېږي. دا د کلي یعنې د پټوۍ دغه وریجې کلیوالا کوم اشر چې دي دا د غټو وریجو پروګرامونه دا ډېر ښه خوند کوي. او بیا داسې زمیندارۍ پروګرامونه چې ځوانان لګیا وي او په خپل کلي ولس کې د خلکو سره خپلې اشرې کوي. دې کاکا ته څنګه راغلو چې دا زمیندار دی او تاسو وینئ دو سره زموږ د ټیم ملګري هم د شوق نه لګیا شو او د شولو نال ورسره کوي. د دې کاکا زمیندار څخه پوښتنه کوو چې یاره کاکا دغه د شولو مزغلی دی څه وخت اچولی او اوس یعنې دغه پټي ته راوړ او د ځوانان د کلي دې غوښتي اشر دې کړی دی او دوی نال کوي. د کاکا څخه پوښتنه کوي دغه مزغلی ما کرل او د خیره اوس یې نالومه د کلي خلک مې ورته غوښتي او سره د غټو وریجو د سوچه غوړوی او شرګړي مدي نه دغه سو غټو دو باندې چې نال کوي ته غټ وریجې او سوچه غوړي دا دې دو ته اوس مازیګر لپاره تیاری کړي چې تاسو نه لوکا دغه سوچه غوړي وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا تیرې ګریوان دی. شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان